اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. علي محمد صاحب خو د کولپه په نوم کې زما نوم واخیستو، خو ملګرو زموږ دا ټول ملګري چې کوم دي موږ قربانۍ یو. موږ یو ملګري یو، یوه منډه هم ده، یو فکر هم دی. نو ټول ملګري لیکوال چې کوم دي هغه زموږ لپاره محترم دي. د علي محمد صاحب خبره چې یاره هغه روایات چې کوم دي نو ماتول نه دي پکار په دې کې، نو خامخا د صدر ضرورت وکړي. نو هغه هم زموږ ډېر خوږ ملګری ګور علي ګور صاحب چې هغه ډېر غټ خدمات دي، هغه ته وسپارلی شو. مشر میلمه پکې چې کوم دي بختیروان عمر خیل صاحب چې د هغه خدمات هم د چا نه پټ پناه نه دي. نو زه ستاسو له ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ په وړوکي غږ باندې چې کوم دی دلته کې راغلی او زموږ دا پروګرام هم ښایسته کړو. اصل کې ملګرو مونږ دا پروګرام ولې را جوړ کړو او د څه مقصد دپاره مونږ را جوړ کړو؟ په دې کې چې کوم دی زموږ نور څه هېڅ داسې څه خبره نه وه چې یاره مونږ د یو خاص مقصد دپاره دا پروګرام را غونډ کړی دی. دا زموږ د خپلو ملګرو یوه رایه وه، یو تجویز و چې مونږ داسې یو تنظیم نوم ټاکلی دی چې د هغه د سوري د لاندې به چې کوم دی دا ملګري تلل کوي، کار به کوي او هغه یو سماجي تنظیم دی. او د هغې نوم سماجي تنظیم نوم به هغه هم تاسو ته ظاهروم، ځکه چې دغه سور د لاندې به بیا مونږ انشاءالله تعالی چې په شریکه باندې کار کوو چې هغه پښتون لیکوال ملکن دی. دا به یو سماجي تنظیمي. نو ملګرو که مونږ د خپل وطن ته سوچ وکړو، د خپلو ادارو ته سوچ وکړو، نو سړی ډېر زیات چې کوم دی نو مایوسه شي. وطن چې مضبوطي نو هغه په ادارو مضبوطي، قام چې مضبوطي هغه په ادارو مضبوطي. او زمونږ د عوامو او د ادارو په منځ کې چې کوم شک شبهات دي دا مونږ ختمول غواړو چې زموږ د وطن مضبوط شي، زموږ د قام مضبوط شي او زموږ د قانون لږ پذیر شي. اوس که ستاسو ته زه د ادارو په دغه باندې تاسو ته ما خبره وکړله، نو دا وطن زموږ کور دی، دا زموږ ځای دی. یو پلار ته چې یو ماشوم ووایي چې یاره بابا ماله جامې واله، نو تاسو په دې باندې سوچ وکړئ چې دا پلار ته دونه رشوت علي چې یاره زه تاله جامې الم خو مخکې به ماله رشوت راکړئ. که دا بچی دې پلار ته ووایي چې یاره ماله پیزار واله، نو دا پلار به ترې رشوت علي چې یاره ماله به رشوت راکړې هله به دله پیزار در کومه علمه. دغه شانتې د دې ادارو مثال د پلار دی او د قام مثال د بچو دی. کله چې په اداره باندې که د تعلیم اداره ده، که د هیلث اداره ده، که بله ده که بله ده که بله ده، خو یو زورور کرپشن پکې شروع دی، یو لوټ مار پکې شروع دی، خپل کور تاله کول دي، خپل قام تاله کول دي، خپل وطن چې کوم دی نو کوکله کول دي. نو مونږ وایو چې مونږ ذمهوارو کسانو ته د چا په لاس کې چې قوت دی چې دا ادارې دې مضبوطې کړی شي، د عوام ته به تسلي دې وکړی شي چې کم سړی که په هیلث ورځي چې د هغه خدمت کولی شي ښه په صحیح طریقه باندې، ځکه چې دا خلک چې کم دی تنخواګانې علي، دوی ته چې کم دی ډېر ډېر مراعات دي، بیا د هغې نه پس چې کم دی دوی د مرګه پورې کم دی دا وطن وله پنشن ورکوي، دا هم د اقام مال دی، د اقام دولت دی. نو مونږ وایو چې یاره ادارې د عوامو خدمت وکړي او عوام د ادارو خدمت وکړي، د ادارو په شا وردېږي، نو دا وطن به کامیاب هم شي او دا به ترقي هم وکړي. اصل کې مونږ په لیکوالو باندې خبره کوو، نو زموږ داسې لیکوالان دي چې د هر چا تپوس کېږي خو یو د لیکوال تپوس نه کېږي کوم چې په دې ملک یو ډېر ښه رول ادا کوي، د دې ملک د آبادۍ لپاره یو سوچ کوي. نو موږ دا غواړو چې که زموږ یو ملګری چېرته کې بیمار شي پرېوځي چې د هغه مونږ چې کوم دی د دې تنظیم د سوري د لاندې چې کوم دی نو ښه په ډاډه زړه باندې خدمت کوو او د دغې حکومت پاکستان د ادارو کې چې د هغه څومره خدمت کېږي، که په هیلث کې که په بل کې که په بل کې چې د هغه پوره مرسته کېږي
او هغه زمونږ نه چې کوم دي چې بېنوا چې کوم دی ګور ته نه کوزېږي. نو ملګرو زمونږ صرف مقصد دغه و. نور مونږ چې کوم دا ملګري راغونډ کړي دي دا زمونږ د خپل تنظیم یو څو خبرې وي نو تاسو ته په دې ښکاره کولی چې یاره تاسو دا مشاعره څنګه راغونډه کړې ده او یا دا ملګري په سب دغه باندې راغونډ کړي دي. مونږ صرف د زیډه ټاکلو دپاره د دې تنظیم په سوري د لاندې به مونږ چې کوم دی نو یو لویه مشاعره کوو چې د هغې اولنی پړوی به چې کومي نو هغه به د لیکوالي چې مونږ به د اقبال جان او د عمر زمین خان چې زمونږ ډېر درانه او ډېر خواږه ملګري وو د هغوی په اعزاز کې به مونږ یو پروګرام کوو د هغوی په درناوي کې چې هغه مونږ د خلکو ته بیا رایاد کړي چې هغه مونږ نه هېرېږي او به مونږ ته یاد وي انشاءالله تعالی. نو دغه پروګرام به کوو په دې کې به زنګ د ایوارډ پروګرام هم وي چې په هغه ایوارډ کې به چې کوم دی مونږ په تعلیم کې ایوارډ ورکوو. مونږ به چې کوم دی په دې چینلو چې کوم خدمت کې دا ملګري دوی له به پکې ایوارډ ورکوو. بیا به چې کوم دی نو مونږ په ثقافت کې په ادب کې په دې کې به ایوارډونه ورکوو. او اصل خبر ده چې دا ایوارډ به مونږ د هغه سړي په لاس باندې ورکوو چې په دې کې به مونږ روایت ماتو چې د کم سکول کارکردګي ښه وه مجموعي طور باندې د هغې ریزلټ ښه و د هغې پرنسپل نه به چې کوم دی نو هغه چا چې پوزیشن اخیستی نو د هغه سکول نه ماشوم راچوته و د هغه په لاس باندې به مونږ دا ایوارډونه ورکوو. نو ملګرو تاسو چې کوم دی نو په دې کې زموږ سره که په اتفاق یې نو ستاسو به ډېره مننې یاره دا کار مونږه ښه کوو او که بد کوو. نو که ښه کوو نو چې تاسو زموږ سره ملګرتیا وکړئ په دې کې زیاتې خبرې نه کوم ځکه چې زموږ خو دلته کې ادبي تنظیمونه شته دی مل تنظیم هم دی پښتانه ادبي ملګري پام هم دی نو په هغې کې مونږ ادبي پروګرامونه کوو. نو ملګرو دا چې کوم دی نو لکه ضرورت وګڼو چې یاره داسې یو سماجي تنظیم جوړ کړو چې مونږ په هره محکمه باندې په هر ادبي لیکوال باندې نظر وساتو او د عمل چې کوم دی په دې کې څه رول ادا کړو څه کردار ادا کړو او دا دغه شانتې د وړو وړو خلکو نه دا خبرې راچوتېږي د وړو وړو بیټکونو نه دا خبرې راچوتېږي او بیا داسې لوی ځای ته ورسي. نو ستاسو شکریا ادا کوم ډېره مننه ډېره مهرباني.